لا یزال رب په سپېڅلي نامه د بلبل چینل درنو لیدونکو هیله مند یم چې روغ جوړ او د عافیت جامې به پر تن لرئ. نن د لغمان ولایت مرکز پورې اړوند د نورې یو داسې سیمې ته راغلي یو چې ډېره جالبه او دیدني سیمه ده. دا سیمه تر ډېره سیند ته نږدې او موږ هم همدا اوس هم د سیند له منځه تاسو سره خبرې اترې کوو. زموږ سره پاتې شئ او د دې ځای په هکله به لا معلومات درکوو. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته مونږ وویلې چې دا د نورې سیمه ده او دلته سیند ډېر نږدې ده. دلته د ماهیو یو چاجا دی، تاسو به دا نوم کله اورېدلی وي که نه. د ماهیو نیولو یو کلاسیکه او عنعنوي طریقه ده. راځو د دې ځای دغه معرفت تاسو ته کوو چې څنګه دا چاجا جوړېږي او دلته څنګه ماهي نیول کېږي. کاکا که په لومړي سر کې موږ د ځان معرفي کې نوم مبارک دی. محبت الله دا د شاتورې کلي اوسېدونکی. ډېر ښه، ډېره مننه. دا څه شي په نوم یادېږي؟ موږ ورته چاچا وایو، تاسو ورته چاچا وایئ؟ موږ هم ورته چاچا وایو. ډېر ښه. دا د ماهیو نیولو لپاره ده که نه؟ هو دا د ماهیو نیولو لپاره دا د خبره لغمان چل چېرته همدغه ده که نه. یعنې دا لغمان چل دی چې تاسو کړی ماهیو سره. دا که لږ راته ووایي چې دا څه شي نه جوړېږي او کله مو جوړه کړې او څه رقم دلته ماهي ولیږي؟ دې چجې خو حساب کړه چې 8 میاشتې سوې. لختونه هم جوړه کړې، دا د ونو لختونه. نور خو پکې داسې شی مهم هغه نه دي کار شوي که نه غیر له لختو نه، یعنې ټول د ساده سیستم ده. ساده سیستم ده، خالي لختې دي، په کاربونو مبدلې خالي لختې دي. دلته چې د اوبه راځي په همدې اوبو کې ماهي وي او ماهی دلته بره پاتې کېږي، اوبه لاندې همداسې به وي که نه؟ هو بلکل همدغه شی ده. دا تا خپله جوړه کړې؟ هو دا ما خپله جوړه کړې. بیا دلته ماهي ولیږي؟ هو ولې نه ولیږي؟ ماهي ولیږي. ته نه ولیږي بې فایدې شی ده که نه. یعنې داسې مشخصا وخت معلوم ده چې کوم ټایم کې دلته ماهي ولیږي؟ ده کې ماهي ولیږي د شپې له خوا نه، د ورځې داسې هغه نه وي، نو ماهي نه وي پکې خاص. په دې ګشت ګذر دیاتې سیند کې داسې څو خلک راځي ماهی هم ګشت نه کوي، د شپې له خوا ماهی ولیږي. او دا ماهي به ډېر خوندور او ډېر ځانګړي به وي. لکه بازار کې خو د فارم ماهي دی هغه چندان خوند نه لري. نه دا خو ډېر ټټ ماهي دی، دا خبره سیند ماهی ده، خوږ ده. د فارم ماهی خراب ماهی ده که نه، ګنده ماهی ده. بلکل. آخر ځل لپاره چې ده کې ماهي ولیدلي و څونه ماهي ول؟ یاره آخر ځل لپاره ولیدلي و 9 من به ولیدلي وو. ماشاءالله بیا خو ستاسو مزې دي دلته. بلکل. ډېر ښه. دلته بیا دا ماهي نور هم خلک اخلي که یوازې دا تاسو پورې مربوط ده که نه هر سړی چې راغی ولیدلي و نوش جانې؟ یاره چې هر یو پې برابر شو د مغه دي. اوس وګورئ شی خو نشته دی اوس؟ والله خو پکې چې نشته نه. یعنې هلته له ورایه ښکاري که ماهی ولیدلی وي که نه؟ هو بلکل تېره پروت یم دا لختو باندې به تېره پروت دي. ډېر ښه، ډېره مننه کورودان خیر اوسې. دلته نور هم چېرته چاجې شته داسې واټر سیسټم؟ نه فقط همدا یوه چاجه ده. همدا یوه چاجه ده؟ خیر اوسې، ډېره مننه کاکا کور ته. مننه خیر اوسې. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته موږ د چاجې په هکله معلومات درکړل، اوس ته موږ دلته خپل بخت ازمایو، منتظر یو چې تر کله به دلته ماهي ولیږي.
خو موږ وعده کړې چې تر څو د الینګار د سیند ماهي وینسو نو موږ به له دې ځای نه نځو. نو دا چې دلته ماهي ولېږي که نه ولېږي له موږ سره پاتې شئ او د دې ځای له خوندونو او رنګونو نه لا خوند واخلئ. درنو لیدونکو لکه څنګه چې مو تاسو ته د دې سیمې مشهوره او کلاسیکه د ماهیو نیولو طریقه معرفي کړه چې هغه د چجې په واسطه د ماهیو نیول وو. تاسو وینئ دا ځای یو ډېر ښایسته پل هم لري چې دا ډېر قدیمي پل دی او ډېر پخوا جوړ شوی او دلته د سیند څخه غاړې ډېر ولسونه تګ راتګ کوي. نو هیله مند یم چې دغه خپرونه چې د چجې پورې ځانګړې وه ستاسو به خوښه شوې وي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د نورې له سیمې څخه مو تاسو ته چمتو کړې وه. تر بلې خپرونې مو په پاک ځای ازاد سپارم، خو د بلبل چینل سبسکرایب مه هېروئ.